15 مې یتیمان دي، 6 مې کونډې دي په کور کې. او دغه 50,000 روپۍ راسه وکیل نه مې پوښتنه کوه کلي نه ما باندې د کور اوښتي دي چې خلک مې ډېر په تنګه کړم. وایي لور خرڅوي که انګور خرڅوي که مسۍ خرڅوي موږ ته روپۍ راکړه. شوهرم شهید شده. همون چیزی که زیاد مرا می جورانه اشتکای ما بی سرپناه، خانه نداریم، آب نداریم، برق نداریم، اتاقا سایروخ هیچ کسی هم نداریم بدون از خدا. لورګانې مې مشران دي، ما په لورګانه منچرۍ کې زه کچالو خوټوم بیا رالېږم بیا راته خرڅوي، هګۍ ورته خوټوم دا راته خرڅوي. خپله ټالو ته زه میده میده لرګي راټولوم په لګن کې سوځم بیا ننه باسم. ما ډېر ژوند سخت ده وروره. واړه واړه یتیمان مې دي، 8 بچي را په غاړه دي. خو الله دې د غرور ده که خور د سهار چا کومک کړی الله دې اجر ورکړي، الله دې یو فصل ورکړي. در سره وکړي وروره ډېر راباندې یو زوی مې بل و مړی و ژوندی ده میاشت کېږي چې میاشتې نه ډېر ورته چې مړی و ژوندی ورکړه. امروز چقدر خوش هستی خواهر؟ امروز یک قدر یوشتک خوش است که میگه خانه رفتم ما یک قدر دعا میکنم کار کسی کمک کده خداوند امرش کمک کنه، خداوند خیر برکت بدیش. نن ډېره خوشحاله نن به تل دې ورورې که خور دې ته به زه دعاګانې کوم بېګا ته به نفلونه کوم دعا به ورته کوم الله دې اجر ورکړي، الله دې عمر ورکړي، الله دې یو فصل ورکړي وروره. سیما په دعا وکړي الله دې روغ صورت ورکړي، الله دې پاچ کې نصیب کړي. سر قربان دې سم الله خوشحاله خو په دې مرور راپورې خاندې مه چې ورته ګورم خوشحاله یم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو معزز ورونو خویندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن موږ د کابل ښار په 12مه ناحیه کې یو. دلته مو 8 کورنۍ یتیمان کونډې او بېوزله ماشومان چې د ژمي سړو ځپلي وو خوارځواکي نه په خېټه باندې ماړه وو نه په تن یې مناسبې جامې درلودې او نه یې کوټې ګرمې وې. دا د ژمي ټولې واورې دوی په سړو کوټو کې تېرې کړي دي. خو لله الحمد موږ وشو کولی چې 8 کورنیو ته 6 قلمه خوراکي توکي او یو اندازه لرګي واخلو. نو که چیرې تاسو د احساس کاري بنسټ ملاتړ وکړئ او خپلې مرستې ورسره شریکې کړئ انشاءالله تعالی موږ د افغانستان په هر ګوټ کې او د کابل په هره ناحیه کې کولی شو چې همدا ډول یتیم بیچاره او فقیر هیوادوال د خپلې مرستې او پوښښ لاندې راولو. نو ډېره زیاته مننه کوو هغه چا چې له موږ سره مرسته کړې ده. الله تعالی دې ورسره ښه وکړي، الله دې د دوی دنیا او آخرت ګل ګلزار کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.